بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د دې معلومات درکوم چې کفتره په خوب کې لیدل دا څه تعبیر لري، ښه تعبیر لري که بد تعبیر لري. ګوتمه په خوب کې لیدل دا څه تعبیر لري، چې کله د انسان نه ورک شي ګوتمې یا مات شي، غمی مات شي یا پیدا کړي، دا څه تعبیر لري. په هوا کېدل په خوب کې څه تعبیر لري، چې کله انسان الوزي په خوب کې دا څه وخت ښه تعبیر لري، څه وخت خراب تعبیر لري. باز او شاهین او د ښکاري مرغان چې دي دا په خوب کې څه تعبیر لري، د انسان په قوت تعبیر کیږي، څه وخت او ښه تعبیر لري که بد تعبیر لري. د قرآن کریم غورځېدل له لاس نه چې انسان د قرآن کریم غورځېږي، سپاره غورځېږي په ځمکه، د دې څه تعبیر دی، ښه تعبیر دی که خراب تعبیر دی؟ په ظاهره کې ښه تعبیر نه ده. مار مړ کول په خوب کې دا څه تعبیر لري، چې کله انسان په خوب کې مار مړ کوي نو دا یو خطر نه پوره د خلاصېدلو تعبیر لري، او که بیا هم خطر پاتې وي. سپینې جامې په خوب کې لیدل، یو کس ملګری دی په سپینو جامو کې، یعنې شناخته کس په سپینو جامو کې وګوري، دا څه تعبیر لري. نو د دې خوبونو باره کې انشاءالله تاسو ته معلومات درکوم. اخره پورې موږ سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک کړئ. او که خوب هم لیدلی وي نو زما واتساپ نمبر شته دې چینل کې، نو هغه نمبر کې تاسو آواز لیږلی شئ یا خوب هم ولیکئ، زنګ مه وهئ او انتظار وکړئ، انشاءالله خوب هم په آرام سره تعبیر کیږي. اول خوب ته راځو. یو پیغله جینۍ ده، وایي خوب کې مې 3 کفتره لیدلي، یو سپین، یو تور او یو نسواري. وایي اشپزخانه کې وي، تور او سپین وایي ناستې وي نږدې راته، خو نسواري کفتره به وایي مخې ته مې تاویږي او دا ورنه وایي ډارېږي. بیا یې وشړي وایي او لاړه شي. وروسته وایي تور او سپین کفتره پاتې شي او دا نسواري کفتره دا لاړه شي. بل خوب یې ولیدلو چې سپین ږیري سړی وایي سپینې جامې په ځان وي او خوب کې ورته وایي چې دا خوب دی چې ولیدلو. د دې خوب نه وروسته وایي متصل زه ویښ شومه او بېرته لږه کې ویده شوم. بیا وایي خوب کې مې ولیده چې یو سپین ږیري سړی هغه په سپینو جامو کې، هغه ماته وایي چې د دې خوب چې تا ولیده، دا خوب چې تا ولیده دا حقیقت لري او دا ستا په ژوند کې حقیقي بڼه پیدا کړي، د دې تعبیر پیدا کړه. نو بیا دوی ډېر پوښتنې کړې وې هر ځای نه، چا نه دا تعبیر وغواړو، نو چا ورته بیا زما نمبر ورکړی و، بیا ما سره یې رابطه وکړه. نو هغه سره مې خو لږ معلومات ورکړه او د خوب په باره کې اطمینان مې ورکړه او بیا مې ورته ویلي د خوب په باره کې انشاءالله بیا پوره معلومات درکومه. نو دا په خوب کې کفترې لیدل دا په خوشخبري باندې تعبیر کیږي. چې کله سپین کفتره وي دا په ازادي خوشخبري، لکه سپین کفتر دا د سولې لپاره نمونه ده، د سولې او د ازادي لپاره نمونه ده. نو دغسې په خوب کې د سپینه کفتره څه ده، دا په ازادي، خوشخبري او واده او ښه خبرې اورېدل، ښه خبرونه په ژوند کې راتلل، ښه مرحلې په ژوند کې راتلل، په دې باندې تعبیر کیږي. او توره کفتره څه ده، دا بیا څه مشکلاتو باندې تعبیر کیږي، چې هغه نه سړی ډار لري، ویره لري، معلومات نه وي، وهم وي، ترس وي، تشویش وي، په هغه باندې تعبیر کیږي. او دا نسواري کفتره څه ده، دا په حکومتي مسایلو باندې تعبیر کیږي، حکومت او فوج او پولیس دې باندې تعبیر کیږي. نو دا درې واړه تا په خوب کې لیدلي دي، نو ته جینۍ یې، نجلۍ یې، نو دا خوب دې کتلی، دا په خاصګرانو باندې تعبیر کیږي. ته وایې چې واده شوی نه یې، نو دا په خاصګرانو باندې تعبیر کیږي، یعنې دا خاصګران ستا ته راځي. نو دا 3 رقمه خلک دي. یو حکومتي خلک دي چې هغوی ډېر مخکې کیږي او کوشش کوي چې په حکومت او روب او قدرت چې لري په هغه سبب باندې تاسو باندې اثر وکړي او د خاصګاري تاسو قبول کړي. او بل داسې ناشناخته خلک دي، تور کفترې نه مراد ناشناخته خلک دي او هغه خلک دي چې هغو باندې ته اعتماد نه لرې، تاسو ناشناخته دي. ځکه تور رنګ څه ده، دا د شپې رنګ ده، د شپه کې یو شی صحیح نه ښکاري، شپه کې اکثرا یو کار هم نه کېږي او شیان هم صحیح نه ښکاري. نو معنا دا چې دغه یو رشته یا یو خاصګر ستاسو راځي، دا ډېر معلومات تاسو لپاره تاسو سره نشته د دوی باره کې ډېر معلومات، نو تاسو د هغوی په حصه کې لږ تشویش لرئ. او دا سپین کفترې نه مراد دا هغه کورنۍ ده، خاصګر ده چې تاسو پرې راځي، په هغه کې علما دي، په هغه کې ښه خلک دي او هغه صفا خلک دي، خپل هم دي یا خپلوان هم نه دي خو ښه خلک دي، هغوی ښه خلک دي، نو په هغو باندې تعبیر کیږي. دا څه ده، نسواري کفتره بیا ځي، دا مخ طریقې دي ځي، نو معنا دا څه ده، څوک حکومتي خلک دي، دا خو ځان مستغني ونیسئ، چې دوی زور وهي هر څه کوي، نو ستاسو که ځان مستغني ونیسئ تکلیف درته نشي رسولی. پاتې شو سپین او تور کفتره. نو ته اوس فکر وکړه چې په دې خوب کې کم یو تا ته نږدې و، کم کفتره تا ته نږدې ناست وي، ته وایې چې دا دواړه دلته اشپزخانه کې ناست وي،
نو کم یو تا ته نږدې ناسته وي دا کفترې دا سپین او تور هر یو تا ته نږدې ناسته وي او هر یو تا ته ښه ښکاري خوښېږي دې او تا باندې ښه لګېږي ډار ترې نه لرې نو هماغه انشاءالله مخکې کېږي هماغه قسمت وي خو دا تور کفتر دا په هماغه ستا وهمو تشویشو ترسونو ویره باندې تعبیر کېږي نو هغه باید که هغه هر څوک وي نو باید قبول یې نه کړي نښې چیرې دغه نښې همدغه ده د داسې خلکو د خاصګرانو چې هغوی ناشناخته دي معلومات زیات پیسه کې نه لري همداسې ظاهري جذباتي کېدای شي څه خبرې کړي او تاسو ته لږ ځان نږدې کړي هغوی خو معلومات پوره نشته د هغوی په مقابل کې څه بل څوک دي څه هغه خپلوان هم دي یا نږدې دي یا صفا خلک دي یا پاک خلک دي علما پکې دي ښه خلک پکې دي د هغو په نسبت باندې دا ښه ده یعنې هغه خلک ښه نه دي نو دا اوس ستا د خوب تعبیر الله دې وکړي چې د خوب په تعبیر باندې ته پوه شوې نو تعبیر دې واورېده دلته یوټیوب کې بیا که څه سوال در سره وضاحت دې غوښته همدې کمنټ کې ما ته ولیکه تا څوک نه پېژني دا خوب د چا ده تا څوک نه پېژني نو ته به خپل کمنټ همدلته به ولیکې زه به زر انشاءالله بیا جواب در کوم او که واتساپ کې راته سوال کې وضاحت غواړې نو هلته به یې پاتې کېږي ما نه 3 ورځې ځکه همیشه هغه کې آنلاین زه نه یم نو کمنټ کې بیا زر انشاءالله جواب در کوم بل خوب دا وایي څو ګوتمې رانه ورکې شي الماس او سپینې زرو وي او قیمتي وي وایي زه خفه شومه بیا وایي ملګري راسره هغه دستي را پیدا کړي دا خوب یې ډېر ګډوډ ویرېدم تا خو بیا هم ما کوشش وکړه چې بیا هم سوال درنه وکړم او ځان پوه کړم خو بیا هم تاسو یې وضاحت نه ده ورکړی نو بیا هغه پیدا کړي او بیا زه خلکو ته وایم چې دا ده ته وایم چې د خلکو ته دې نه ښیم نو ته په آخره کې سوالونه مې درنه وکړل ځان مې غوښته چې پوه کړم چې دا خوب څرخه خوب ده نو تا په آخره کې داسې پوه شومه چې دا ملګری ستا دا ګوتمې پوتې کړې وه بیا وروسته بېرته یې درته درکړی ده او بیا وروسته تا پرده پرې اچولې ورته دې ویلي چې چاته نه وایم نو ګوتمې ورکېدل په خوب کې دا یو ویره باندې تعبیر کېږي ویره او د خیانت ویره ستا سره څوک کېدای شي خیانت وکړي تاوان کېدای ستا ته ورسېږي تشویشونه در سره دي روابط ساتلو کې مشکلات لري خپلوانو سره ملګرو سره روابط ساتلو کې څه مشکلات لري بې اعتمادي وي په چا باندې بې اعتماده په ځان باندې په چا باندې نو که غواړې چې دا مشکلات حل شي نو به اعتماد وکوه اعتماد وکوه بې اعتمادي مه کوه او مطمئن اوسېږه او دې باره کې ویډیو هم شته چینل کې خوب کې ګوتمې څه تعبیر لري څه وخت ښه تعبیر لري څه وخت خراب تعبیر لري نو هغه ویډیو هم بیا وګوره چینل ویډیوګانو برخه کې چینل کې څو برخې لري ویډیوګانو لایف برخه ویډیوګانې برخه نو دا د ویډیوګانو په برخه کې ولټوه هلته د دې باره کې ویډیو شته هغه بیا انشاءالله وګوره نور معلومات به درنه اضافه شي والله تعالی اعلم خوب کې وایي الوزمه لمر خواته خواته پخوانی کور مې وي نو دې باره کې هم چینل کې ویډیو شته چې الوتل یا په خوب کې په هوا کېدل د دې په عنوان باندې چې ویډیو شته دا څه تعبیر لري څه وخت ښه تعبیر لري او څه وخت خراب تعبیر لري هغه وخت ښه تعبیر لري الوتل یا په هوا کېدل په خوب کې چې کله ته په ارامه باندې په فضا کې ځې او د کوزېدو امکان دې وي او چې سره لګېږي نه ډېر اوچت شوی نه او څه وخت خراب تعبیر لري چې ته په هوا شوی خو کنټرول په ځان نه لري کوزېدی نه شي یا چې سره لګېږي یا ډېر زیات بره ځي نه په مرګ تعبیر کېږي چې ډېر زیات بره لاړې په خوب کې والوتلې ډېر زیات بره لاړې بیخي ورک شوې نو بیا په مرګ باندې تعبیر کېږي یو څه کله په اندازه وي بیا ښه تعبیر لري نو دغه ویډیو شته دې باره کې چینل کې هغه ویډیو وګوره معلومات به دې نور هم اضافه شي والله تعالی اعلم وایي شین چمن کې ناست یم یو مې پلار هم وي او څو نفره هم یو باغ و یو باز مرغه په غاړه کې مار تاو شوي وي باز مرغه وي وایي په غاړه یې مار تاو شوي وي زه وایم چې دا مار لرې کړئ او بیا وایي لرې کړمه بیا سبق وایم پلار مې راته وایي چې جګ سمهالته مار ده وایي زیر مار وي مړ یې کړم بیا شین مار وي څه نور ماران هم وایي زه مړ کړمه نو ماران په خوب کې مړ کول دا څه تعبیر لري چې کله انسان په خوب کې وګوري چې مار مړ کوي نو دا ښه تعبیر لري چې کله ته خوب کې دې مار مړ کړه نو معنا دا چې تا یو خطر نه ځان دې وساتل سپین مار چې دغه بیا په ښکاره مسایلو باندې دښمنیانو باندې او تور مار په پټ دښمنیانو لکه سحر جادو او حسد او نظر او همداسې زیړ مار په مرض باندې یعنې دغه خطرونو نه دغه مشکلاتو نه ته بچ سوې نو دا ښه تعبیر لري په خوب کې مار مړ کول دا ښه تعبیر لري د پلار په خبره باندې پلار دې ته متوجه کړی یې چې جګ شه دلته مار ده نو معنا دا چې ته چېرته ګرځې چېرته ځې ملګرو سره ګرځې نو ډېر احتیاط وکړه پلار دې څه کم چا نه تا منع کوي نو هغو سره مه ګرځه که غواړې ستا ته شر ونه رسېږي شین مار نه مراد دنیا مال د دې په سبب باندې که تا ته مشکلات پیدا کېږي
او زیر مار د مراد مرض د ان شاء الله که تکلیف وي هغه هم ښه کیږي، خو د پلار په مشوره باندې. او دغه باز په غاړه باندې چې د باز مرغه په غاړه باندې دا مار تاو شوي وي، دا ستا جرأت او ستا قهرماني او ستا ښهتوب یا ستا په یو کار کې ډېر ښه نوم او نشان، باز نه مراد ستا په یو کار کې ښه ډېر نوم او نشان، داسې مار پرې تاو شوی معنی یو خطر احساس کوي. ته د دغه خطر د بچ کولو لپاره د پلار سره مشوره، د پلار خبرې منل، کوشش کول چې الله ته توجه ته وایي سبق بیا وایم. نو سبق نه مراد دعا، تلاوت، ذکر، په خپل منځونو باندې پابندي کول، دغه ستا د حفاظت انشاءالله سبب کیږي. والله تعالی اعلم. وایي د مسجد ملا امام ماته 2 سپارې د سورت یاسین راکوي، ما نه غورځېږي جګومی مچوکومی بیا. نو قرآن کریم خوب کې غورځېدل د لاس نه د انسان د قرآن کریم د لاس د قرآن کریم وغورځېږي، دا ښه تعبیر نه لري. معنا داسې یو حکم تا نه ده منلی، یو حکم یو مسله تا ته معلوم شوی ده، دیني مسایل وي، هغه ته منلی نه ده او هغه نه مني یا په اساني سره نه مني، بیا وروسته د وایي سپارې جګوي او مچوکوي، نو مارا وروسته پښیمانه کېږي. نو ښه خبره دا ده که څه فیصلې وي، څه مسایل هم وي کورنۍ، نو که شرعي مسله کې څه فیصله وشو نو هغه ومنه، دې کې هم خیر ده انشاءالله. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي میلمانه راغلي وي، مور مې وایي انځر ورته ږدي، خراب یې وایي لرې کړي. او بل خوب کې د جینۍ پلار ما سره مانځه کې ولاړ وي جومات کې. بل خوب کې مار مړ کوو، ډېر خلک راتاو وي. وایي دا د رشتې لپاره استخاره مې کړې وه، رشتې لپاره چې یا ته هلکې استخاره دې کړې وه چې چېرته لاړ شو، یا د جینۍ استخاره دې کړې وه چې دا خاصګرانه موږ ته راځي، نو څوک ومنو. نو په دې کې یو حالت خو دا ده، یو حصه د خوب چې انځر ورته ږدي، میلمانه راغلي وي انځر ورته ږدي، خراب انځر یې لرې کوي. نو انځر څه ده په خوب کې، دا ښه تعبیر لري په شفا باندې، د غمونو تشویشونو په لرې کېدو باندې، په پرده باندې الله تعالی به انشاءالله پرده کوي ستا په همدې کورنۍ کې. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. معنا ده چې کوم خلک راځي تاسو ته او هغه د مور دې ورته انځر ږدي، نو معنا د مور په طریقه باندې که څوک راځي، د مور خپلوان دي یا د مور په اشنایي باندې، د مور په شناخت باندې که څوک خاصګرانو ته راځي، نو دا هم ښه خلک دي. او بل خوب د جینۍ پلار ما سره مانځه کې ولاړ وي، نو دا معلومیږي چې ته هلک یې او دا استخاره دې کړې ده. نو دا په جومات کې پلار یې سره ولاړ وي، نو معنا دا چې دغه کوم ځای دې انتخاب کړی ده، نو دا ښه خلک دي په جومات کې پلار یې چې وي، نو دا معنا ده ښه خلک دي، خو ښه ګمان پرې وساته. او بل خوب کې مار مړ کوي او ډېر خلک پرې راتاو وي، نو معنا ده چې تا سره تشویش ده چې داسې یو کورنۍ چې هغه کې خیر نه وي، هغو نه تاسو بچ سئ، یعنې داسې غلطو خلکو باندې وانه وړئ، نو انشاءالله نه اوړئ. مار مړ کوي ته، نو معنا دا چې دا خطر او دا تشویش ستا چې دا کوم کورنۍ په رابطه باندې وي، کوم ځای انتخابوئ، که څه خطر وي، څه مشکل وي، هغه انشاءالله هغه خطر هغه تشویش دې څه رفع شو، بیا دا همدغه ځای به صحیح وي انشاءالله، دې کې به خیر وي. ځکه ته وایې چې ډېر خلک راتاو وي، نو معنا دا چې هماغه یو خطر تا ته ښکاري، نو دا خطر به انشاءالله دا خطر همدغه د انتخاب خطر به وي چې تاسو انتخاب نشئ کولی، نو دا انشاءالله درته اسانه کېږي. یعنې مار دې مړ کړی ده، معنا دا چې دا تشویش و دا تکلیف او دا بوج در باندې ده، دا انشاءالله حل کېږي، دا مسله حل کېږي، تشویش دې ته مه کوه. او د رشتې لپاره او د استخارې یوه په خوب کې کتل، دا ټول تعبیرونه شته په چینل کې 2-3 ویډیوګانې دي رشتې لپاره، استخارې لپاره چې کله څوک رشتې لپاره استخاره کوي، دا ویډیو هم شته. میوه په خوب کې کتل ښه یا میوه یا خراب میوه انځر، دا هم ویډیو شته. او همدارنګه مار مړ کول دا هم تعبیر شته، مونځ، جومات، دا ټول تعبیرونه شته. دا تعبیرونه ټول وګوره انشاءالله تا ته په هغه کې ډېر زیات رهنمایي وي او معلومات دې اضافه کېږي. والله تعالی اعلم. وایي بل خوب دا وایي ملګري مې سپینو جامو کې راشي، 2 تفنګچې ورسره وي، یو نوي او یو زوړ او یو ترې واخلمه. نو تفنګچه په خوب کې دا په انسان په قوت، دلیل، استدلال او هغه حق جانب په یو شي کې چې ته حقدار یې حق باندې تعبیر کېږي. داسې ته د خپل ملګري نه تفنګچه اخلي، نو معنا داسې د خپل ملګري نه ته ښه مشوره اخلي، هغه خطرناک هم ده کېدی شي، او مشوره کوي، هغه مشوره ډېر نازکه معامله ده، لکه تفنګچه چې ده ډېر نازکه معامله ده، که په طریقه باندې استعمال شي په ښه ځای کې نو ستا د خیر دی، او که په جذباتو باندې استعمال شي نو ستا په شر ده. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا سپینو جامو کې د ملګری دې راځي، نو معنا ده چې دا کوم ملګری دې ستا ته کومې خبرې کوي، دا صحیح خبرې کوي، او د سره دا 2 تفنګچو نه مراد د سره دلایل دي او ښه صحیح کافي تا ته ښه مشورې درکوي. نو که څه معامله او مسایل هم وي انشاءالله د دې ملګري په مشوره باندې انشاءالله مشکلات حل کېږي. والله تعالی اعلم. نو
نو سپین جامو نه مراد ښه والی، عالم بودن، عالم د خیر او خیراندیش انسان ده، تا ته همیشه خیر معلوم ده، پاک صفا ده. نو د دغه کس مشوره انشاءالله که ته ومنې دې کې دې خیر ده، شر پکې نشته. والله تعالی اعلم. وایي دوه کسانو جنګ وي، یو پکې مړ کېږي، کلمه وایي، مونځ سختي سره کوم او منځ کې وایي ویاله وي، رکوع او سجدې خو صحیح کومه. نو دوه کسانو جنګ په خوب کې لیدل چې یو کس یې مړ کېږي، نو معنا دا مړ کېدل په خوب کې دا په څه باندې تعبیر کېږي؟ یو شی له لاسه ورکول. یو شی له لاسه ورکول چې کله انسان په خوب کې وګوري چې یو کس مړ کېږي، نو معنا دا یو شی، یو بې ارزښته شی له لاسه ورکوي. نو بیا پرې خفه کېږه مه. یو بې ارزښته شی، یو مسله پیښیږي، یو شی ته له لاسه ورکوي، نو هغه باندې بیا دومره خفګان مه کوه. نو شکر وباسه چې یو ډېر قیمتي شی تا له لاسه نه ده وتلی. لکه دا که کس مړ شوی ده، که دا ستا خپلوان وی، نو بیا خو قیمتي شی به تا له لاسه ورکوو. او بیا شناخته کس په خوب کې وګورې چې مړ کېږي، هغه خو دغه په عمر زیاتوالي باندې تعبیر کېږي. نو چې ته ناشناخته کس تا په خوب کې کتلی، همداسې دوه کسانو جنګ وي، هغوی یو بل مړ کوي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو شی له لاسه ورکول، عمومي اجتماع کې یو شی له لاسه ورکول، نو په دې کې بیا ډېر تشویش مه کوه، ځکه تا ته به ډېر ضرر نه رسېږي. او که ضرر رسېږي نو ټولو ته اجتماعي ده، نو ټول عام ده، یو تکلیف سو عام وي، نو باقي بیا صبر کول پکار وي. او بیا مونځ وایي سختي سره کوم، منځ کې ویاله وي، خو رکوع سجده دې صحیح وي. نو معنا دا چې د مونځ پابندي ته کوې، ډېر کوشش کوې، خو کله کله بیا هغه درنه فکر کوې چې پاتې کېږي، یا به پاتې شوي، یا به ناوخته کېږي، یا به جماعت سره کوې، خو بیا هم ته خپل کوشش کوې، زړه دې مطمئن کوې چې مونځ وشي، مونځ دې وکړې او قضا نه شي، ناوخته نه شي، او په شرایطو برابر وکړې. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو خپل خوبونو تعبیر واورئ او ما ته بیا اطمینان راکړئ، اطمینان ما ته راکړئ چې مطمئن شوئ که نه، او که وضاحت هم غوښته نو همدې کمنټ کې وضاحت وغواړئ. انشاءالله دلته زه وضاحت تاسو ته ژر درکولی شم. او سوال وکړئ، تاسو څوک نه پېژنئ، ته څوک یې او دا خوب کوم خوب ستا ده، صرف خپل سوال ولیکئ. دغه مسله کې زه پوه نه شوم، دغه مسله کې که لږ وضاحت وکړئ، نو انشاءالله زه بیا وضاحت درکوم درته. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.